السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ګران ملګری ادریس جمال خپل چینل کې تاسو ټول ګرانو مینوالو ته هرکلی وایم. څنګه چې تاسو اورېدلي پښتو ادب او ثقافت چې کوم دی د ټنګ ټکور سره تعلق ساتي، نو نن موږ سره په سټوډیو کې چې کوم دی زموږ خواږه مشران چې د کندرو باشنده او د نامور شاعر د دلیل بابا نوسی او د ممبر آباد خان کشر زوی موږ سره چې کوم دی په سټوډیو کې تشریف فرما دی. امید لرم چې نننی پروګرام به چې کوم دی ډېر خوند وکړي او رنګ راوړي، ځکه چې موږ سره ممتاز ماما نن د ستار نه ټنګ وباسي او خوږې خوږې سندرې او خوږې خوږې نغمې به راته وایي. نو ګرانو مینهوالو اوس راځو خپلو مشرانو طرف ته چې هغوی نه موږ څه اورو.
په مذهب پوره قایل یم او کلتور هم پیژنم. زما حجره کې مصلا او رباب دواړه شته دی. زمونږ ګران مشر چې کوم دی ډېر ښکلې ستارې مونږ ته وغږو. اوس به د مونږ دا خواست وکړو چې مونږ ته به د پښتو یو نغمه واړئ لاړ شه پېښور ته، ځکه چې د ګرانو مینهوالو په فرمایش باندې چې کوم دی دا به مونږ ته ډالېږي او امید لرم چې تاسو به ترې ډېر خوند او مزې واخلئ. د غم ستار مې غېږ کې پروت دی، نری نری خبرې ستا راته کوي نه. نو امید لرم چې دغه سندره به ستاسو خوښه شوې وي، کوم چې موږ ته خپل ګران مشر په ستار کې وغږوله، او امید لرم چې د دې نه پس به هم چې کوم دی تاسو خوند او مزې واخلئ. اوس چې کوم دی زموږ ماماجي ته دا خواست دی چې سپینې سپوږمۍ وایه شنه به چېرته وینه، نو دا غانا به مونږ ته راخواست وکړو چې دا غانا مونږ ته ووایي او داسې راته ووایي چې لکه د ستار په ژبه کې چې لفظ بای لفظ پرې مونږ پوه شو.
رباب منګي وار دې تیر شو رباب منګي وار دې تیر شو مونږ حجرې ته نن ستار راوړې دینه نو د ستار نه خو مو خوند او مزې واخیستې او امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شوي وي او زموږ د خپل چینل د کمې حجرې د پروګرام چې کوم دی دا د ادب او د ثقافت حوالې سره دی نو زموږ ګرانو مشرانو چې تاسو د کم نغمې او سندرې واړولې امید لرم چې دا به ستاسو خوښ شوي وي او د موږ د راروانې ویډیو لپاره چې کوم دی زموږ خپل چینل سبسکرایب کړئ او سبسکرایب نه ورسره د ټلۍ یو نشان جوړ دی هغې باندې هم کلیک وکړئ چې موږ کوم پروګرام اپلوډ کوو انشاءالله د ټولو نه مخکې به تاسو ته هغه ملاویږي یو نوټیفیکیشن او یو آګاهي به درته کېږي چې ادریس جمال په خپل چینل کې یو بل پروګرام او نوې میلمنو سره او نوې ملګرو سره نوې ټیلنټ سره بل پروګرام اپلوډ کړی دی نو هغې نه به تاسو باخبر یې انشاءالله روان پروګرام چې کوم دی موږ اپلوډ کوو تر هغې پورې چې کوم دی زه یم ستاسو ګران ملګري ادریس جمال قربا او زموږ ګران مشران چې کوم دی کندهار سره تعلق ساتي نو موږ له اجازت راکوئ شپه مو بخیر ورځ مو روښانه